دو بیماریانې په ابلیس کې وي دا یې دلاسه تباه شو دا چې په دې انسانانو کې هم چې کې هغه هم تباه دی یو په ابلیس کې تکبر دویم په هغه کې حسد و تکبر ځان لوی و زه انا او حسد به کوي چې دل الله دومره اوچت مقام ورکړو نو یاد ساته که چېرته تا کې دا بیماریانې نو بیا ستا لار هم د تباهي ده یو به تکبر نه کوي چېرته دا زه ټکی به نه یې ځان به همیشه کمزوری ګڼې دویم حسد د چا سره مه کوه چېرته یو نعمت وینې الله چاله ورکړی نو دا دعا کوه یا الله به ښه ډېر وله ورکړي او یا الله ستا پراخه خزانې دي یو مالت هم راکړه داسې ووایه خو داسې مه کوو چې د بل نه د نعمت اخیستو هغه په ارمان ناسي او بعض پکې دومره بېدینه دي او په حسد کې دې درجې ته رسېدلي دي وایي زه یې هم نه غواړم خو چې الله یې د ده نه هم واخلي دغه حد درجه بېدینه انسان دی او په حسد کې سم ننوتی او ځکه داسې انسان ټول عمر له سپېره ګرځي ما بل تاسو ته خبره بیان کړې چې ګوره کم درس هم د سورې کهف په درس کې هغه دوه کسان چې باغونه وله نو هغه غریب سوی دی مالداره دی چې هغه مالداره کافر و غریب سو مسلمان ان ترني انا اقل منك مالا وولدا ته خو ماته دا وایې چې ستا مال کم دی او ستا بچیم کم دی او زور دی کم دی فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك نږدې ده زما رب به ماله ستا د دې جنتونو نه غوره جنتونه او باغونه راکړي نو مال ته دا فایده ذکر کړی و چې د پردو مالونو ته چې داسې مه ګورئ چې د خولې نه مو ته اوبه ساسي او مه پردي حسابونه کوئ خپل حساب وکړئ چې الله له به څه جواب ورکړي دا زموږ په دې پښتنو کې دا ډېره غټه بیماري ده دا حسد ده بې انتها حسد ده زموږ په دې قوم کې د خپل ورور سره چې د یو مور پلار نه پیلېږي هغه سره هم حسد کوي بلکې دا پرې د پلار سره هم حسد کوي او پلار د زوی سره حسد کوي نو نور به زه څه ووایم مخکې حسد دې درجې ته رسېدلی ولې زما دا پلار داسې دی اوس زوی چې پلار په باره کې داسې وایي چې ولې دی په دې کار کې مخکې دی ولې ورسره دا ځمکه ده ولې ورسره دا کور دی نو زه بل کوم مثال بیان کوم تاسو ته او چې زوی دا سوچ کوي چې ولې دا پلار دا سوچ کوي چې ولې مې زوی داسې دی رور د رور سره حسد کوي چې دلته ما رونه لیدلي دي نو رور ته دا نه و چې زه څه کاروبار کوم زما دا خبره به غلطه نه که غلطه وي ما ته ووایه ته چې کومې خبرې کوې دا ورسره من کې شتي نه خو زه به یې د دلیل سره ثابتوم ما ته هغه سړي معلوم دي هغه ځای راته معلوم دي هر څه راته معلوم دي او ښه یې پېژنه رور ته دا نه وایي حقیقت چې زه څه کار کوم ولې حسد دی حسد د ده په زړه کې هم دی د هغه په زړه کې هم دی د هغه په زړه کې حسد دی دی پېژني ځکه ورته نه وایي او د ده په زړه کې هم حسد دی نو سړی چې په خپله څنګه وي نو ټوله دنیا ورته حقه شان ښکاري دی د غرور سره حسد کوي دا مته وایي که زه هغه ته هم ما سره حسد کوي یو کس یو پیر مخکینۍ خبره ده 8 کاله به کېږي یو کس دلته پلین کوچ اخیستی و ځان له بیا زه ورسره میلاو شوم څنګه یې خیریت ته ما دا ګاډۍ ته واغېستو څه بنګ بنګ یې وکړو ما خورم یې نه تا اخیستی دی او بس یو هغه لکه داسې نو ما ته خو داسې سټایل کې لګیا لکه دا چې الله عذاب وي نو بیا دې ولې اخیستو ځکه چې تندی دې تریو کو دا یو او دا سړی وویل الحمدلله او زما دی الله را کړی دی او الله دې پکې برکت واچي بیا چې زه روان شوم ما ته یې وویل صبر ماسې زمونږ غرونو ته ونه یې ما هغو ته پته نه شي چې تا ګاډه هڅوي نه ما هغو ته نه دي ویلي نو حیران شوم چې دی اوس د هغوی نه دا ګاډۍ پټوي نو په ده کې هم د حسد بیماري ده هغه به هم څه داسې هغه یاران به هم په څه درجه کې چې دی د ګاډۍ پټوي نو دا اوس ضرور سره حال دی حسد دې درجې ته را رسېدلی ابلیس کې دا 2 غټې بیماریانې وي تکبر او څه حسد د هغې د لاسه الله څومره ذلیله کړو او څه انجام شو د هغه او د هغه د تابعدارانو او د دې حسد د لاسه د ځمکې په دې مخ باندې اولنی قتل شوی دی
آدم علیه السلام د زامنو په منځ کې چې مسله راغلې حسد وکړه دغه حسد د لاسه اولنی قتل د ځمکې په دې مخ باندې شی او اوس هم چې د قتلونه کېږي نو د هغه اسبابو کې یو لوی سبب هغه څه دی هغه حسد دی